د هلمند ولایت افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري 9,700 سوالګرو کورنۍ ته د جوزا د میاشتې 3,04,000 افغانۍ د عزیزي بانک له لارې حواله سوې. دا هغه سوالګرې کورنۍ دي چې د کورنۍ سرپرستي د ښځو او یا هم ماشومانو په غاړه ده او د سختو اقتصادي ستونزو له امله مرستو ته اړتیا لري چې د دې مرستو په ترلاسه کولو سره به اقتصادي ستونزې تر یوه بریده حل سي. یاد معاش د کورنۍ غړو ته په کتو ورکول کیږي چې له مخې یو 50 کورنۍ ته 15,000، شپږو کورنۍ ته 4,000 افغانۍ، لسو کورنۍ ته 2,000 افغانۍ او 2 کورنۍ ته 2,500 افغانۍ د عزیزي بانک له لارې حواله شوي دي. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 344 ګڼې حکم له مخې د افغاني سرې میاشتې ټولنې اړوند د مرستون ریاست په ټول هیواد کې ثبت شوو اړمنو او سوالګرو کورنۍ ته د کورنۍ د غړو د شمېر له مخې میاشتنی مساعد ورکوي. د یادونې وړ ده چې په تېر سور میاشت کې هم 9 ثبت شوو اړمنو کورنۍ ته 3,332,000 افغانۍ په ارزښت نغدي مرستې حواله شوې وې.